دوستانو هغه تاریخي صحنه ګورو په کوم کې چې د عراق پخواني ولسمشر صدام حسین ته د مرګ سزا اورول کیږي. ګورو چې د قاضي الفاظ څه شی دي او مقابل کې صدام حسین کوم ریکشن ښیي کله چې د خپل مرګ خبر واوري او قاضي ورته وایي چې صدام حسین المجید تر هغه وخته په دار کوي تر څو چې ساه نه وي وتي. خو صدام د الله اکبر په نارو سره غواړي چې د قاضي د خبرو مخه ونیسي. نتلو قرار الحكم ظل واقف. قاضي صدام حسین ته امر کوي چې د محکمې د حکم د اورېدلو لپاره ودرېږي، خو صدام حسین انکار کوي، ورته وایي چې دا په ناستې هم خبرې اورېدلی شي. قاضي مجبوروي چې په زور یې ودروي، خو صدام خپله درېږي او وایي قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب العمد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة 12 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم 10 لسنة 2005، وحددت العقوبة وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قرارا هذا التقديم للمحكمة. ثانيا